د تورو تمبو شاته بیا هم خپل همت له لاسه نه دی ورکړی. 40 کلن زنداني جلال الرحمن شرار د خپل بند په موده کې د کندهار په مرکزي زندان کې د اوبو د تصفیې دستګاه جوړه کړې چې د ورځې 1000 لیټره اوبه فلټروي او بیا یې په ټیټه بیه پر خپلو زنداني ملګرو پلوري. شرار وایي د زندان د مسؤلینو په مرسته د اوبو د تصفیې جوړه کړې دستګاه د فعالیت له اړخه بېسارې ده. د اوبو د تصفیې ډېرې لارې دي، خو دا ډېره معیاري دستګاه ده. تقریبا د 6 فلټرونو څخه دا اوبه وځي، د اوبو سره ټکر د ډبرو سره ټکر خوري، د سنگ مرمر د کراش سره د ډبرو سکاره پکښې کېږي، د هغو سره ټکر خوري. بیا د هغه څخه وروسته چې اوبه ستړي سي بیا د کاربن فلټرانو څخه وځي، بیا د هغه څخه د میمورین فلټرانو څخه وځي، او دا اوبه بیخي تقریبا د دې هغه هارډنس یا ګریویټي چې ده د اوبو سختوالی دا تر 100 هم ټیټ دی. نوموړي وایي د دې دستګاه د فعالیت له وجې د روغتیایي ستونزو د کمښت ترڅنګ یو شمېر زندانیانو ته د کار کولو عوایدو لاسته راوړلو زمینه هم برابره سوې ده. د دې ګټه دا سوله چې یو اړخ ته محبوس ته ارزانه اوبه په لاس ورځي، یعنې د پوره 100 لیټره ډبه یوازې د 1500 څخه تر 100 افغانیو پورې دوی ته پرېوځي. او بل لور ته دلته چې ځینې په اصطلاح مریضان وو، د هاضمې د ادرار او د پښتورګو تکلیفونه یې درلودل، د هغوی ستونزې ورسره حل سوي دي. بله ګټه یې په څنګ کې دا ده چې دلته نفرانو ته کار پیدا سوی دی. دغه زنداني د خپل بند په موده کې یو شمېر معتبر دیني کتابونه هم ژباړلي دي. د کندهار د مرکزي زندان مشر سمنوال محمد اکاګل مجاهد وایي زندانیانو ته د زده کړو ترڅنګ د کسبونو اسانتیاوې برابرې کړي چې په دې سره زندانیانو ته د بند په موده کې د کار کولو او کورنۍ ته د عایدو د پیدا کولو فرصتونه هم برابر سوي دي. د تصفیې اوبو شاپ مو جوړ کړي، په دا 2 میاشتو کې فضل خدای اوس پاکې صحي اوبه بندیانو ته ورکول کېږي. یعنې یو بندي چې 40 ساعت کې څونه اوبه خوري دته نیمه روپۍ تمامېږي. دا ډېر یو سهولت دی چې صحي اوبه دوی استعمالوي. د کندهار سرپوزي زندان چې د سویلي حوزې په کچه لوی زندان دی، د مال پکښې سلګونه زندانیان ساتل کېږي. ولایتي چارواکو ویلي چې د زندان لپاره د نوې ودانۍ د جوړېدو په موخه په دامان ولسوالۍ کې د زندان مځکه جلا سوې چې ژر به یې د جوړېدو کار راپیل سي.